بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو. نن ډیر مهم خبرونه خاص کر پاکستان پښتنو لپاره هم دي او ولې چې کې یو خو د پاسپورت غټه مسله ایشو راغلی ده او کې غزه تر پښتنه هغه دي او ویزو ولا یو خوشخبریم دا ورکې خوشخبریم دا ورکې څه د غم خبرې هم دي خاص کر پښتنو لپاره بل په افغانستان کډوالو حواله سره ډیر مهم خبرونه دي او نن دفتر خارجه نه هم باقاعده پریس کانفرنس شوی دی چې افغانستان ایشو په ټاپ وا او ورسره د افغانستان کمی دمکیانې خاص کر دغه لپاره افغانانو لپاره چمتو شوي دي هغه کې په نړیواله کچ باندې هغه کمی خبرې اوچتې کړي دي په دې باندې هم راځم او بیا پاکستان کې چې خاص کر کوم افغانان سره بدسلوکي کیږي بیا خاص کر زنانه ماشومانو سره په کم صورت کې کیږي نو هغه باندې ډېر اهم خبرې دي هغه تاسو سره شیر کوم ډېرو ملګرو میسیجونه او ډېر ما ورکړي دي او که تاسو نه ریکویسټ کوم چې کا زړه ویډیوګانو کې وګورئ خاص کر چې کوم سنونه دي تقریبا ما ورکړي دي خو بیا هم تاسو سره وایم ډېر مهم خبرونه خو نه مخکې سټارټ کېدو نه مخکې بیا ریکویسټ کوو چې ملګرو سبسکرایب کړئ نه یم نو لازمي خپل مینې اظهار او کمنټس چې کوم تاسو وي هم دپاره فایدهمند داسې وي چې هغه خبرې مخته کولی هم شو او کتلې په الریډي چې هغه زموږ څوک چې کوي ادارې خاص کر چې کوي نو هغه کمنټس هم ګوري بیا هغه نه هم ستاسو اواز اټومیټیکلی هغه کمنټس والا دنیا ته رسي. اوس خبره وکړو سر نه چې کوم ړومبی غټ خبر دی هغه سره اوس خبرونه خو ټول غټ دي خو پاکستان نه به سټارټ کوم بیا به د افغانانو حوالې سره خبره کومه خاص کر اوپسي عمل څومره شمېر ته رسېدلي دا نور کم پوزیشن دی او کم عملیات روان دي او د پاکستان دپاره ډېر خاص کر د کوم پښتانه ډېر زیات دي چې پاسپورټونه یې بلاک شوي هم دي چې کم ډیپورټ شوي او اوس چې کم پښتانه ډیپورټ شوي دي هغه پاسپورټونه او بیا نور پاسپورټونه هم باقاعده یو پالیسي جوړه شوه چې دا به اوس بلاک کیږي. اوس هر یو چې کوم خاص کر موږ پښتون به وایي ولې چې هر وخت پښتون پکې پالیسي کې راغلی وي چې نوی پاسپورټ جوړوي نو هغه به ډېر سخت مراحل نه شروع کیږي چې خو زړه پاسپورټونه دي خو نوی پاسپورټ دپاره شرایط چې کوم دي اوس نور هم سخت کوي او هغې به باقاعده تپوس کیږي چې چېرته ځي څه به کوي پاسپورټ باندې او دا ډېر سخت شرایط دي. اوس ګورو چې هغه باندې کمیټه کې ډیبیټ روان دی چې پلی کیږي څومره پورې نه کیږي هغه باندې به هم خبره کیږي خو ما ته ښکاري چې ډېره سختي ده خو چا چې ډیپورټ شوي یا څوک ډیپورټ شول نو بس داسې وګڼئ چې دوباره تاسو ته پاسپورټ نشي میلیوی دی. دومره سخت قانون دی جوړ کړو او ډېر ملګرو ما ته هم پته ده زما کلي والا هم ما ته راغلي وو څه پاسپورټونه ډیپورټ شوي اوسه پورې ګیر دي په کلونو چې هغه بلاک دی اچولي بلاک لیست اچوي او اوس پالیسي دا ده چې هغه به بیا نه خلاصېږي. مخکې خو بیا هم خلاص خو شو څه لب جب وشول اوس چې کوم کسان ډیپورټ شو بار نه یا ډیپورټ شوي دي یا چا پاسپورټونه بلاک دي هغه خو بس اوس غریبانو ته سخت مشکلات رامخته شو چې په دې حوالې سره نن یو میټینګ هم شوی دی او وزارت داخله باقاعده راوند لګولی نوي مشینونه جرمني نه راغوښتلي شوي دي په دې کې اے آی سیسټم لګولی شوی دی ټول ډیټا کلیکټ کړي لکه ډېر زیات پرابلم به جوړیږي موجود راتلونکي وخت کې پاکستانیانو ته. بل پاکستانیانو دپاره خوشخبری خبر دا دی چې کوم دوبۍ خاص کر دم د پښتنو دپاره ولې چې په زیاتر پښتنو علاقو کې پاسپورټ د ویزې د بد کړي وي د دوبۍ د نورو علاقو نو هغه دوبۍ والا ویزې پالیسه چې کومه ده هغه اوس نیول کړې ده او نرمي پکې راوستې ده نو ویزې چې کومې دي کم از کم هغه جاري کېدل شروع شوي دي. اوس پر ځو د افغانانو په حوالې سره نن اول به دفتر خارجه نه واخلو بیا به نور معلومات سره شریکو. دفتر خارجه کې نن پریس بریفینګ باقاعده توګه چې کوم خارجه پالیسي په حوالې سره هغه جمرات ورکوي نو نن پکې د نورې خبرې هم خو د افغان په حوالې سره یو خو د خیبر پښتونخوا په حوالې سره سوال وشو چې خیبر پښتونخوا صوبې چې کوم وایي چې ماته اختیار راکړي چې زه د خاص کر افغانستان سره چې کوم خبرې اترې معاملات وي کم دا اوس ایشوز دا د کډوالو په حوالې سره چې څومره وي چې دا زه په خپل صوبې په حکومت باندې راکړم ولې چې دا مرکز غټه پالیسي چې کوم وي یا چې کوم فارن پالیسي هغه مرکز اختیار وي نو هغه باندې هغه جواب ورکړو چې په دې باندې غور روان دی او کیدای شي ممکنات دي په دې کې چې خیبر پښتونخوا ته دا حق میلاو شي چې هغه په خپل ترو باندې که هغه افغان ساتي نه ساتي نور معاملات څنګه کوي
هغه ټول ډیلینګ چې کوم دي دوی ته اختیار ورکړي. په دې باندې بقاعده توګه هغوی غور روان دي چې کوم خیبر پښتونخوا ټیوار راکړي دي په هغه باندې هم روان دي چې دا شخړه چې کومه ده دا څنګه هواره شي. بل دویم چې کوم دمکیانو صورتحال دی چې افغانستان حکومت بقاعده تاسو به خبرونه اورېدلي دا خو زوړ شولې چې موږ ورمنې خبره هم کړې ده. خو په دې باندې به زه بیا ووایم چې افغان حکومت چې کوم دمکي اثرات دي هغه په پاکستان کې نه بلکې انټرنیشنل سطح باندې اورېدل شوي دي. امریکا هم په دې کې اوس ځان او خاصم پلار دی پلار ګڼي نو پاکستان دغه اوس نور هم په دې باندې سوچ بچار شروع کړی دی چې افغان حکومت سره په کم طرز باندې دغه معاملات چې کومه ده مختصر ته بوزي. خو افغان او پاکستان په دمکې جواب کې دا سټیټمنټ دی چې افغانستان سره مونږه څنګه ورولي یا مخکې کړي دا اوس هم کوو. خو که چیرې دغه شانته صورتحال د افغانستان نه څه دراندازي وشوه یا په افغانستان نه دا عملیات خاص کر د ټي ټي پي ولا بند شو نو مونږه اختیار بیا لرو چې د خپل خاورې حفاظت وکړو. نو لازمه خبره چې دا یو قسم دمکي د نرم لحاظ سره چې بیا خدای دې نه کړي خدای نه کړي چې هغه جنګ صورتحال ته لاړ شي یا پاکستان لاړ شي هلته کوم مرکزونه دي ټارګټ کول شروع کړي نو بیا دا د هغه خودمختري د افغانستان خودمختري باندې هم اټیک ده. اوس دغه صورتحال چې کوم دی هغه هم غمگیر دی. خو اصل ایشو چې کوم په دې وخت کې په لکونو افغانان غریبان چې کوم کاروبارونه دي کوم مشکلاتو کې گیر دي هغه واپسي عمل دی. په هغه واپسي عمل کې موږ که نور څه نشو کولی خو دا خو کولی شو خاص کر زموږ کوم جرنلسټان ورونه دي یا نور چې کوم موږ چا اواز بریدی شي چې کوم رسۍ کېږي یوه ځای بل ځای ته لکه پرون موږ په پارلیمنټ کې هم ډېر پښتنو چې کوم ریډیو چې هغه خپل ایشوز هم دي خو بهرحال په دې خبره وشوه هغه ورې غندنه هم کړې ده او بیا ځنو خو ټلیفونونه مو کړل مختلفو ادارو ته بیا داخله ته دا خبر لاړه. نو پاکستان د وزیر داخله نه هم دا خبر دی چې پولیس ته دا حکم اجر شوي که کوم پولیس باندې دغه شکایت مخې ته راغلل چې خاص کر پیسې اخیستې وي یا افغان سره بدسلوکي کړي وي نو هغې به کاروایي سخته کوي. اوس نور هم په دې باندې اواز اوچتول پکار دی ولې چې نن هم داسې اطلاعات موصول شوي دي خاص کر په پنجاب ایریا کې د پنجاب پولیس پیسو اخیستو سره چې بیا نه ورکوي نو بیا زنانه یا ماشومان ګرفتاري نو په دې باندې خبرونه ولې چې ګرفتاري په دې عمل کې نشته. وزارت داخله دا ویلي چې تانې ته زندان په دې کې نشته د لپاره مرکز دي که کم ګرفتار هم شي نو مرکز ته به رسوي. پنجاب کې خپل دي سند کې خپل دي او په سرحد کې خپل دي چې کوم د ځینه بوزي نو مرکز نه علاوه په زندان کې کیسه نشته چې ته زنانه یا ماشومان په زندان کې واچوي. په دې باندې ځان خپوي کې که کوم ملګرو سره کېږي تاسو اوس لږ خپل طرف نه هم په دې اواز اوچت کوئ پولیس دې ته مه پرېږدي. او بل دا چې خپله باندې هم تاسو ما ته پته مجبوري ده تاسو د ځای کاروبار ښه یا څه ښه نو هغه مجبوري باندې تاسو پیسې ورکوئ خو کوشش کوئ چې دې نه ډډه وکړئ او داسې غیر قانوني کار به سره کله هم نه کېږي. او سره ورسره بل دا هم ویلی شوي چې هغې موقف هم راغلی دی هغه هم در سره وایم دا هم ورته ویلي شوي دي چې داسې نه چې لار نه ګرفتار کې هغه کاروبار پاتې وي کور پاتې وي نو تاسو یې ډایرکټ واچوئ. هغه موقف دا راغلی و چې هغه کسان کوو چې چا یوازې وي جنو سره فیملی نه وي نو هغه کسان پولیس والا دغه موقف ورکړی دی داخله وزارت ته. خو داخله وزارت په دې باندې اکشن اخیستی دی خو دې باندې نور زور پکار دی زموږ لیډرانو ته پکار دی زما اواز ته څوک اوري چې دغه عمل نه دی پکار. اوس واپسي عمل کې خاص کر په یو کارډ باندې خو د اسلام آباد پېښور کورټ بیا ډېره سخته فیصله ورکړې ده چې دا هېڅ قسمه لاس تاسو به نه اچوئ. اوس ایس سی سی کارډ په حوالې سره چې کوم عملیات روان دي اوس دغه پالیسي چې کومه ده هغه وایي په دې باندې عدالت هم وایي چې چونکې د کې اوس موږ به اختیاره یو ولې چې دا د حکومت په لاس کې ده چې حکومت ریلیف ورکوي یا غیر قانوني هم پاتې کېده چې ریلیف اوس هغه بند کړه نو اوس غیر قانوني سره ایس سی سی کارډ والا چې کوم دي دا ویزا نه بغیر نشي راکېدی. نو اوس ویزا ډېرو سره نشته په دې کې تاسو ته ویزا کې هم زه یو بل خبره هم در کوم چې کوم ملګرو بزنس ویزا 2024 دسمبره پورې لکه جنوري پورې هم چا اپلای کړي وي اوس پورې بزنس ویزا نه وي راغلي نو هغو ته لپاره بزنس ویزا به هغو ته اجازت ورکړی شو چې هغه ته وباسي. خو اوس نوې بزنس ویزا چې کومه ده هغه سټیل بند کړې ده لږ دغه ایشوز هغه چې مکمل شي نو بیا به بزنس ویزا پالیسي چې کومه ده هغه واضح کېږي. او هغه کې پالیسي کې دا هم ویل شوي دي چې
لکه ښه ریلیف به ورته ورکول کېږي. اوس ریلیف مطلب اسانتیاګانې څومره ورکوي دا به وخت ثابتوي، خو فعلا چې کوم چا اپلای کړي وي د دسمبره پورې 12 میاشتې پورې، نو هغه خو ویزا جاري شوي وي، مشکلات ورکې کې ختم شوي دي، هغه چې هغه ته جاري کړی شي کال ویزا. اوس مخکې پالیسي کې خو ماته هم پته چې 15 کاله ویزا پالیسي جوړه کړې ده. همدغه شانتې نور د ټورسټ ویزو کې نورو کې هم اسانتیاګانو باندې مخکې پالیسي کې خبره کېږي، خو فعلا دوی وایي چې دا واپسي عمل کې کارونه وسر کړي دي. اوس واپسي عمل کې نن چې کومه شمیره ترلاسه شوې ده تر اوسه پورې د 10 ورځې چې کوم کېږي، یو خو د هغه وله ښیي چې کوم لنډې کوتل کې کیمپ جوړ کړی شوی دی چې باقاعده ونه ګوتې هم لګول شوي، نو دغه 100,000 کسان ماشومانو سره جوړیږي، زنانه ماشومان سړي چې دا کډې اوس هر څومره جوړیږي، خو 100,000 هلته نن ورځې پر اوسه پورې ریکارډ شوي دي چې لږ ساعت مخکې موږ معلومات راواخیستل. اوس دې کې نور چې کوم دي تقریبا اول کېږي، خو دا ذات ذرایع نه څه 40,000 پورې استول شوي دي چې سند نه کوم گرفتار شوي دي او پنجاب نه کوم گرفتار شوي دي. د گرفتار مطلب چې هغه یو خو رضاکارانه طور باندې، یو چې هغه ته وخت ورنه کړی شي پولیس را ټینګ کړي یا ټینګ کړي، نو هغه کاډې چې کومې دي نو هغه نفوس چې کوم جوړیږي هغه هم تقریبا 15,000 جوړیږي، نو دا ټوټل 40,000 پورې تر اوسه پورې 10 ورځو کې دا کاروایي شوې ده. او بل لکه څنګه تاسو ته ما وویل چې په دغه کې اوس کم عملیات روان دي، په دغه باندې نړیوالې کچې باندې اواز څنګه اوچت شوی دی. یو خو چې کوم د کډوالو وزیر دی هلته په افغانستان کې، هغه مولوي عبدالکبیر، هغه د نړیوالې ادارې چې کوم کډوالو په حق کې وي ریډ کراس سره باقاعده اعلی په یوه غونډه شوې ده. په هغه غونډه کې یو خو دغه هغه شوی دی چې د کوم کډوال چې راځي د دپاره حکومت ریلیف او د نړیوالې ادارې ریلیف ورکي، امداد ورکي. دویم چې کوم هغه باندې هغه شوی دی، نو عبدالکبیر چې کوم دی مولوي عبدالکبیر، هغه باقاعده متحده دغه کې د اواز هم اوچت کړی دی چې کوم ناروا سلوک خبرونه راځي، کوم ناروا سلوک په پاکستان کې کډوالو سره کېږي، دا د فوري توګه بند کړی شي. او په دې باندې موږ سخت خفګان دی او په دې باندې ریډ کراس هم خپل تحفظات پاکستان سره شیر کړی دی. نو په دغه باندې خو به اوس کوشش دا وي چې دغه څومره هم خبرونه راځي چې یاره چا سره ظلم زیاتی ونه شي، نو دا خو به اټومیټیکلي انشاءالله چې د کې به ریلیف څه نه څه میلاو شي. بل چې کوم اوس واپسي عمل کې هم دا خبر راغلی چې کم کډه هلته لاړی شي، نو کډې نه پیسې د زیاتې اخیستل کېږي. دنګول لکه اوس ډېره خبره چې کم چیز ډېر هغه شي، نو ټرانسپورټ والا هم دې کې بیا خپل ګټو کوشش روان وي. خو دغه کې حکومت اوس دغه په کړي ده چې کم اسانتیاګانې خپل ګاډي ورکړي دي چې هغه کډې اخوا بر کوي، خو د سمنونو والا ټرکونو والا چې کوم پرایویټ هغه دي، نو دا لږ ظلم شروع کړی دی. نو دغه ظلم باندې هم خاص کر کومه پښتانه ټرانسپورټران زیاتره پښتانه دي، هغو ته دا پکار ده چې څومره هم کېدلی شي په دې وخت کې مدد وکړي، امداد وکړي، نه کې خپل ګټې ته وګوري. نو خو عرض کې چې کله داسې حالات روان شي نو خپل ګټو ته ګورو، نو ګټو ته نه دي کول پکار. همدې سره زه دغه نن دا ویلاګ سرته رسوم انشاءالله چې بیا څه تازه خبرونو سره معلومات سره تاسو خدمت کې حاضر وم. چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.